د مکې مکرمې یوه ډمه وه دې به دا مجلسونه به یې کولو په حجرو کې به ګډېده او خلکو به پیسې چانګلې د دې دغه معاش او دغه د ګټې وټې ذریعه وه خو چې کله په غزوه بدر کې ډېر شي کفار مړه شو نو د مشرکین مکه هغه زور لږ کم شو نو دا په دغه ورځو کې راغلي او مدینې منورې ته نبی علیه الصلاة والسلام له راله وی دا وی ای محمده صلی الله علیه وسلم وی دې له نه یم راغلي چې مسلمانه شوې یم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی څه له بیا راغلي صحابه کرام هم پېژندله ټولو پېژندله مشهوره ښځه وه وی څه له راغلي وی ما باندې به چې چا پیسې چنګلې خو تا ټول ووجلو سردارانو په ما باندې پیسې چنګلې خو تا ټول مړه کړلو وی په مکه کې اوس زما ګزاره ګرانه ده څوک را باندې د پیسو چنګلو نشته دی مکه کې مې ګزاره نه کېږي نو وی څه له راغلي وی دې له راغلم چې ته د خپلو ملګرو ته ووایي زما سره امداد وکړي ماله څه پیسې میسې راکړي ما اوس هلته ګزران ګران شوی نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وویل یو که د چا څه وس کېږي دې له یې ورکړئ بس د دې له چې چا څه وس کېږي ورکړئ له چې ځي صحابه کرامو سره د خپل وس موافق چا څه ورکړي چا څه ورکړي پیسې وله ورکړې د مکې نه څه کړله د مدینې منورې نه د مدینې نه را رخصت کړه خو چې کله دا د مدینې منورې نه راتله که نه نو یو صحابي و د هغه نوم حاطب بن ابي بلتعه حاطب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه دا بدري صحابي دی په بدر په غزا کې دی د نبی علیه الصلاة والسلام سره شامل شوی و نو چې کله دا راتله که نه نو هغه وله یو خط یو چوټۍ ولیکله او په چوټۍ کې ورته دا ولیکل چې نبی علیه الصلاة والسلام په تاسو باندې حمله کوونکی دی او داسې کسان یې تیار کړي داسې کسان لکه دریاب دی دریاب په تاسو باندې حمله کوي نبی علیه الصلاة والسلام په خط کې دا ولیکل او دا د ښځې له یې ورکړو دا به د ځان سره ووسي مکه کې به هلته هغوی ته دا خبر ورکړي دا ښځه را روانه ده نبی علیه الصلاة والسلام باندې وحی راله جبرئیل علیه الصلاة والسلام راغی وی د الله پاکه پیغمبره ستا راز پاش شو ستا چې د کم راز خبره و هغه مکې والو ته ورسېدله یو ښځې سره خط دی او حاطب بن ابي بلتعه وله ورکړی دی او هغه ښځه په روضه خاخ مقام کې روانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام درې تنه مقرر کړو درې صحابه کرام مقرر کړو حضرت علی رضی الله تعالی حضرت زبیر رضی الله تعالی حضرت مقداد رضی الله تعالی د درې صحابه کرامو ته اسونه توخیجه وخیجه سنت او شابه هغه خزه درنه ګره خط مکی مکرمه ته ونه رسي اخطر نه مکی ته ونه رسي دی ای پروزه خاخ کې به اعلان دی کوي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پروزه خاخ کې به اعلان دی کوي بس اخذ په اوخ باندې روانه و دوی اسونه ته وختل را روان شو درې واړه صحابه کرام او چې څنګه روزه خاخ مقام ته ورسېد خزم ال تلان دکړه چې وای رسوله بس اسونه راکو شو د اوخ مواري ولونیو اوخ ورلکین او خزه ته راکو ذکر خزه ته خطر راک خزه ما سره خط نشته وی خط تر سره شته خط راکا اوخ ورله اولټاو د دې چې کم سامان او هغه تار پتار کو خطو د خزې چې کمی کپړې وي د هغې تلاشي واخیسته خط نشته دی اوس خط د سره میلاویږي نه ښځې ما سره څه شی نشته دی علي رضی الله تعالی ته وفرمیل وی زما پیغمبر چې څه وایي هغه رښتیا وایي زما پیغمبر تر اوسه پورې دروغ نه دی ویلي او هغه وایي چې د دې سره خط دی وی دا خط روباسه که نه قسم په الله کو ستا کپړې ایستل راشي کپړې به درنه وباسم کو ستا کپړې ایستل راشي په موږ نه دا به درنه وباسم خو دا خط په راکئ موږ ته خط در سره شته دی کو ته ډېر و چې ما سره نشته دی خو زمونږ پیغمبر ویلي چې دې سره خط یقینا مونږ ولټو چېرته شته دی موږ خپل وس وکړو خط نشته دی خو چې پیغمبر وایي خط ورسره شته دی نو صحابه کرامو د هغوی د نبي علیه السلام په خبره داسې کلک یقین و ستا سره خط موجود دی ښځه پوه شوه چې په هېڅ حالت زما مخکې تلو نشته دی نو دا کمسۍ یې داسې اوچته کړه او د کمسۍ د لاندې په دې ویښتو کې غوټه کړی و د سټ سره د کمسۍ د لاندې په دې ویښتو کې دا تعویض ایښی و داسې تعویض غونته یې جوړ کړی دا خط نه دلته یې پټ کړی و چې پټ کړی کمسۍ ته یې لاس کړه خط یې راویست ور یې ولکو چې ور یې وکړو هغې ته یې وسو ته ځه خط یې راواغستو نبي علیه الصلاة والسلام له یې راوړو چې راوړو نبي علیه الصلاة والسلام خط کول او ورته پړاو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاطب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی دا صحابي راوغتو دا کار دی ولې کړی دی
دا کار دی ولې کړی دی صحابه کرام څه غوسه دي عمر رضی الله تعالی عنہ توره خورستلې د نبی اسلام ته بار بار وی د الله پاک پیغمبر ماته اجازه راکا د دې منافق دا سر وما دغه موږ سره ډیره غټه دوکه وکړه ماته اجازه راکا چې دې منافق نه دا سر والوزم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابي وروته حاتب ابن ابي بلتعه حاتب دا راته و چې دا کار دی ولې کړی دی دا دی ولې کړی دی هغه ورته د الله پاک پیغمبر زه خپل خبره کوم خو په ما باندې تلوار مکوئ چې زه خپل خبره پوره کوم ما باندې تلوار مکوئ نبی اسلام وایي ته څه وایي د الله پاک پیغمبر قسم په الله کو زما په اسلام کې ذره بره فرق راغلی زه مسلمان یم دا کار دی ولې کړی دی د الله پاک پیغمبر د یوې مجبورۍ نه مې کړی دی د مکې مکرمې نه چې څومره صحابه کرامو هجرت کړی دی که نه او هلته ښځه بچي پاتې شوي یا نور څوک پاتې شوي نو هلته یې رشته دار شته د هغې خیال وله ساتي وی زه د مکې نه راغلی مدینې منورې ته خو زما ښځه او بچي په مکه کې پاتې شوي دي او هلته زما یو رشته دار هم نشته چې د هغوی خیال وساتي په مکه کې زما هېڅوک نشته دی ښځه بچي مې خوشې پاتې شوي هېڅوک نشته دی د الله پاک پیغمبر دا کار ما صرف د خپلې ښځه او د بچو دپاره کړی دی ما وی چې نبی علیه الصلاة وسلام چې څه کوي دا به الله هسې کوي زما په دې خط باندې دا پاتې کېږي نه الله نبی علیہ السلام ته اسی فتح ورکي خو په هغوی باندې به زما لږ غونته کې احسان راشي نو زما د ښځې د بچو به لږ خیال ساتي هغوی ته به تکلیفونه هلته نه ورکوي زما بچو ته به هلته تکلیفونه نه ورکوي دا کار مې صرف دې دپاره کړی ما داسې کار وکړو چې هغه الله او د الله رسول ته هېڅ ضرر هم نشي رسولی زما دې خط الله او د الله رسول ته هېڅ ضرر نشي رسولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل تا رښتیا ووایه تا هم تا دا کار ته مسلمان یې خو دا کار تا صرف دې دپاره کړه تا رښتیا وویلو تا داسې وکړلو عمر رضی الله تعالی بیا فرمایي وی د الله پاک پیغمبر سر ته هم دا منافق دی دا منافق دی نبی علیہ السلام دا مخ مبارک داسې سور شو او عمر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل یا عمره تا ته پته نشته چې دا بدري صحابي دی دا په غزوه بدر کې شامل شوی نه دی الله تبارک وتعالی د هغې متعلق ویلي چې تاسو څه کوئ تاسو جنتیان یې دا جنتي صحابي دی او ته وایې چې زه ترې سر ومه دا بدري صحابي نه دی عمر رضی الله تعالی چې دا خبره واوري د سترګو نه اوښکې روانې شوې په ژړا شو او نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل وی الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول ډېر ښه پوهېږي ما غلطي وکړه د الله پاک پیغمبر زه پوه نه شوم نو دا یو واقع پکې داسې راغلی وه چې د حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه متعلق چې د صرف هغه خط لیکلی بیا نبی علیه الصلاة والسلام په مکه مکرمه باندې د چړای اراده وکړله چې په مکه باندې حمله وکړي بهرحال بیا ټیم دوره شته دی نه چې زه بیا پکې دا پوره بیان ورسوم دا به پر روانه جو مو بیا چې نبی علیه الصلاة والسلام بیا د صحابه کرامو سره ملګری شو او په مکه مکرمه باندې حمله کوله نو چې کله په مکه مکرمه باندې حمله کوله 10,000 صحابه کرام ورسره دي خو هلته بیا د نبی علیه الصلاة والسلام کم اخلاق مبارکه دي کم اخلاق دي بیا هلته د نبی علیه الصلاة والسلام بیا نبی علیه السلام هغه هیر کړي دي چې زه دوی په کم حالت باندې د کلي نه ایستلی یم بیا نبی علیه السلام هغه هیر کړي دي چې زما د لور سره دوی څه کړي وو بیا نبی علیه السلام هغه هیر کړي دي چې زما د بلال سره دوی څه کړي دي هغه ټول نبی علیه الصلاة والسلام بیا پریښي دي او بیا نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي دي زم تاسو ته هغه خبره کومه چې کوم یوسف علیه السلام خپل ورونو ته کړې وه چې لا تثریب علیکم اليوم په تاسو باندې نن هېڅ ملامتیا نشته دی خیر دی که تاسو ما سره هر څه کړي ما تاسو څه کړي یئ معاف کړي یئ دا د نبی علیه الصلاة والسلام اخلاق مبارکه او نبی علیه الصلاة والسلام الله تبارک وتعالی هغې ځای ته بیا واپس کو د کوم ځای نه چې څه کړی شوی و ایستلی شوی و